الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې بیا هم تاسې ټول روغ جوړ او د عافیت جامې په تن ولرئ. تاسې ګورئ چې نن موږ یو ځل بیا تنګي توغچي ته راغلي یاست. دغه ځای ته د دې نه مخکې هم موږ راغلي وو چې تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته او هغه پښتانه افغانانو ته ما یو کورنۍ در پیژندلی و چې د یوسف جان په نامه باندې، چې دغه کورنۍ د کونړ او جلال آباد د لویه لار تر څیرمه دلته یو داسې حالات کې ژوند کوي چې تیره خپرونه د شرق راډیو تلویزیون نه نشر شوه او تاسې د دغې کورنۍ هغه د ژوند هغه ریښتینی تصویر مو د شرق راډیو تلویزیون له لارې ولیده. زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال چې نه یې غوښتل چې خپل نومونه ووایي راغی او دغه کورنیو سره د خپل وس او توان سره سم مرستې ترسره کړې. د دې ترڅنګ زمونږ یو څو ورونه چې په یو کارخانه کې کار کوي، نوم یې خو موږ ته ویلی چې زموږ نوم مه ښیه، خو دغه شیان یې شرق راډیو تلویزیون ته سپارلي وو چې موږ دغه کورنۍ ته راوړه. چې تاسې ګوري قدرمنو هیوادوالو چې یو من په دې کې کچالو دی او یو سیر وریجې دي پکې. د اشپزخانې لپاره هغه لوښي دي چې چای جوش پکې دی، دیګي پکې دي. د دې ترڅنګ یو سیر بوره دی، یو پوچی دی، 2 بوشکې غوړي دي او 3 کیلو دال دی، 2 چارک لوبیا دی، 2 درجن صابون دی د جامو وینځلو. د دې ترڅنګ 1.5 درجن د مخ او لاس وینځلو صابون هم شته په دې کې. صرف هم شته دی پکې، مایع ظرفشوي هم شته پکې، مالګه، یو کارتن شودې. د دې ترڅنګ ما تاسو ته یادونه وکړه چې زموږ څو ورونه سره یو ځای شوي دي او د دغې کورنۍ دغه خپرونه د شرق راډیو تلویزیون نه ولیده او ټولو دوستانو په شریکه باندې دغه مرستې راټولې کړي دي چې 2 سیر بوره بل ځای هم شته دی او 2 بوجې اوړه دي، واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان ورته په غاړه دي، کار روزګار یې هم نشته. دغه مرستې هم دغه کورنۍ ته راوړي دي او غواړو چې د دې سره 2-3 خبرې وکړو د نږدې نه، د دې د کورنۍ د نورو غړو سره هم خبرې وکړو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورو.
قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې دغه یوسف جان دغه ټول کورنۍ زما تر څنګ ولاړ دي. زمونږ دغه ورونو چې دوی ورسره مرستې ترسره کړې دغه مرستې م راوړې او دغه کورنۍ ته م وسپارلې. غواړو چې د یوسف جان همدارنګه د دوی د کورنۍ د نورو غړو نه یو څو خبرې واورو چې تر پرونه پورې دغه کورنۍ په سختو ستونزو سره مبتلا و او اوس ورسره دغه زمونږ هغه زړه سوان هیوادوال مرستې ترسره کړې چې دوی هغه زمونږ هغه افغانانو ورونو ته څه ویل غواړي، همدارنګه زمونږ د نورو هغه شتمنو هیوادوالو نه څه غوښتنې لري. د ټولو نه مخکې یوسف جان یو څو پوښتنې کوي. یوسف جانه ستړی مه شې، سلامونه. علیکم. زه اول د ټولو نه د شرق رادیو تلویزیون ته سلام رسوم، کارکوونکو ته ټولو ته. او زه د هغه هیوادوالو نه مننه کوم چې چا موږ سره دا مرسته وکړه. الله دې د هغې سره مرستې وکړي او الله دې په آخرت باندې پخرولې او په دې دنیا باندې. او زه مالداره خلکو نه زما همدا غوښتنه دا ده چې ټولو په تلویزیون باندې وکاته، زما حل یې وکړو، زما بچی نه وکړه. زه دغلته یو همسایه پروت یم. زه غواړم چې ما ته د یو کور ځای دولتي چارواکو نه غواړم چې ما سره دا مرسته وکړي چې یو کور ځای ما ته راکړي چې زما دا واړه بچي پکې سرپناه ولري. ټولو خلکو ولید زه دغلته یو چونګړه مې جوړه کړې ده، یو خوږیاڼیوال دی، الله دې ورسره ښه وکړي. په یو پردي ځای کې پروت وم، ترپال لاندې مې ژوند تېرولو او هغه ما ته دغه کوټه راکړله چې نه دروازه شته نه اشدار او بس په دغه کې مونږ د شپې دې تېروي بس مشکلاتونو سره. او زه د خپلو وطنوالو نه دا خواهش کوم چې هغه په هر ځای کې چې ما سره دونه مرسته وکړي چې موږ ته د یو کور ځای زمینه برابره کړي. انشاءالله اوسې. یوسف جانه د دې تر څنګ چې زمونږ دغه ورونه چې ډرونټې څخه خوراکي توکي تاسو ته راوړي دي او تاسو سره مرستې ترسره کړې، د دې نه علاوه زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال موږ ته ټلیفونونه کړي دي چې موږ غواړو دغه کورنۍ سره لاړ شو، د نږدې نه موږ په خپله وګورو، ادرس یې موږ ته راکړې او ستاسې ټلیفون شمېره یې ما نه واخیسته. هغه خلک راغلي وو که نه وو راغلي او تاسې سره کومې مرستې ترسره کړې، موږ خو دغه خلکو یادونه د نوم نه کوو. موږ ته ویل شوي وو چې تاسې به زموږ نوم نه یادوئ. که ته داسې ووایې چې مرستو کې تاسې سره کومې مرستې ترسره یو حاجي صاحب محترم صبایي راغلی و، ګاډی ورسره و، نوم یې ما ته مو نه ښودلو او یو 12,000 کالدار یې کومک وکړلو، یو 2 دانې بړستنې راوړلې، لږې خوراکي توکي او دا د ماشومانو جامې مامې کور یې ودان او بچی لوی. خالق تعالی دې په دې دنیا هم خوشحاله لري او په هغې دنیا. یو بل ورور د ډونټې څخه راغلی و، هغه هم دا زنانې جامې مامې او 1,000 روپۍ افغانۍ کومک هغه هم وکړلو. او زه غواړم چې موږ سره نور کومکونه مو شي چې موږ ډېر د کوما حالات کړي. انشاءالله اوسې. قدرمنو لیدونکو د یوسف جان کډه چې هغه ورځ تاسې ولیدو چې ډېر په ژړا و، د دغې خوراکۍ نه هم 2-3 خبرې اورو چې دغه زمونږ هغه ورونه چې مرستې ورسره ترسره کړې چې دوی ته څه ویل غواړي او نور ترې څه غواړي. جان زما دغه دی خدای پاک دا خلک چې چا سره موږ سره کومک کړی، چا موږ سره خدای دواړه جانه ښایسته کړي، اول ستاسو او بیا د نور مسلمانانو. خدای پاک موږ سره آباد او ودان نه راوغه خلک د خدای پاک زموږ سره نور هم د حق حلال ډېره تېره ورکړي چې د خوار مسکین به یو لاس نیسي او دغه مرسته به ورسره کوي. خدای دې دواړو جانو په ښه راولي، خدای دغه دنیا هم ښایسته کړي، دا دنیا هم خدای ښایسته کړي. انشاءالله اوسې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، موږ په دې کورنۍ کې یو چاته لقب د ملاله ورکړی و. او زه دا په حقیقت سره تاسې ته وایم چې داسې ژوند تېرول په داسې حالات کې واقع چې یو ملاله تېرولی شي، هر څوک یې نشي تېرولی. د دغې ملالې نه هم یو 2-3 خبرې اورو. خورجانې که ته هم خدای دې ته آخرت ښایسته کړي او موږ سره ډېره مرسته وکړله، موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو. خدای دې ته آخرت ښایسته کړي او ستاسو سره د تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو راغلئ او زموږ حال مو واغوستل. د ګلالي ماشومانو هم ما یادونه کړې وه چې زه کله وی مور نه وی پیسې وغواړم نو ما ته مور وی چې ستا د سر نه دې زار وي، که ما سره پیسې وي نو تا ته مې هم درکړی وی. دا وګوره مخ خلاص کړه که نه، د مخ دې خوا کله ها څه ویل غواړې هغه ماماګانو ته، هغه کاکاګانو ته چې دومره تا سره مرستې وکړې، چې هغه نورو چې تا ویلې چې موږ سره پیسې نشته دی، پلار سره مې چې ما مکتب کې واچوي، ما ته کتابچه واخلي، هغه ماماګانو نه کاکاګانو نه څه غوښتنه لري چې تا په مکتب کې ریشي واچوي، نور څه ویل غواړې؟ نه بچې وویله وایه قربان. د دې خلکو نه ډېره مننه کوم چې موږ سره کومک وکړو، موږ ته یې روپۍ راکړلې، ډېره مننه یول د تاسو نه کوم، بیا د دې نورو خلکو نه کوم چې موږ سره کومک وکړو روپۍ او د شیانو.
اوس خو به خوشحاله یې که نه؟ اوس خو به په کور کې به دې ډوډۍ هم وي، ترکاري به هم وي، ځان ته به پخې او خورې به که نه؟ خوشحاله یې که نه؟ هی 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 نوم دې څه واغره دې څه نوم راته عدنان. عدنان هم په چغو چغو بعضې خبرې تاسې هیوادوالو او لیدونکو ته کړي وو، نو دوه درې خبرې نور هم ترې اورو. څه ویل غواړې؟ ته هم څه ووایه عدنان جانه. موږ د هغې خلکو نه مننه کوو چې چا موږ سره مرسته کړې. خدای دې هغه دنیا په ښه راولي او په دې دنیا خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې ما مخکې هم تاسو ته یادونه کړې وه چې دغه کورنۍ داسې یو ښه وطاق نه لري. وطاق خو خیر هغه خو ډېر لرې خبره چې دغه کورنۍ حویلی نه لري. یو د څادر څخه ځان ته یو داسې جارګی تو کړی دی، همدارنګه د سمټو د بوریو نه چې مخکې مونږ شهباز جان تاسو ته د دغې تصویر وښوده. دا مه هېروئ هیوادوالو، دا مه هېروئ هی پښتنو چې دلته په شپه کې به ځناور هم راتلی شي. دلته به دغه کورنۍ ته هره ستونزه پیښېدی شي. هیله کوم تاسې نه چې راشي دغه کورنۍ ته یو د کور زمینه مساعد کړي، تر څو د دې دغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان دغه مېرمنه دغه خوراکۍ په امن او د افغانیت په لباس پټ شي. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې دغې کورنۍ غږ بیا هم واورېده چې زه د هغه نورو ورونو نه، هغه د نورو زړه سوان هیوادوالو نه دا غوښتنه لرم چې موږ ته د هغه دولتي چارواکو نه چې موږ ته یو زمینه د یو کور مساعد شي، تر څو موږ په دغه ځای کې چې دا شپې او ورځې تېروو ډېر په مشکلات سره تېروو. دغه مرستې بسنه نه کوي، میاشت به میاشت بیا به هم دا کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. راځئ قدرمنو لیدونکو او زړه ته نږدې افغانانو، په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرېنږدي. دغه کورنۍ سره د خپل وس او توان سره سم مرسته او لاسنیوی وکړي. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د دغې ورونو مرسته چې دغه کورنۍ ته مو وسپارله. ستاسې د نورو شتمنو هیوادوالو لار څارو چې تاسې به هم راځئ او د یوسف جان او د یوسف جان د کورنۍ سره به تاسې مرستې کوئ. تر بیا ښه وختونه ښې چارې. پاک الله مو مل شي. د غریبو لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده. د هیلې خیریه ټولنه.